د ماکوریانو له څلور لارې څخه تر تنګي غارو پورې د سړک د لومړۍ برخې بنسټیزې چارې روانې دي. دا پاس ویډیو هم در سره وګورئ. د ماکروریانو له څلور لارې څخه تر تنګي غارو پورې د کابل جلال آباد سړک د لومړۍ برخې بنسټیزې چارې روانې دي او هڅه کیږي څو هر چې ژر قیرچارو ته چمتو شي. دا سړک 9390 متره اوږدوالی او 80 متره سور لري چې د لښتیو، پلو لارو، ګلدانونو، د بایسکل چلولو لیکو، تمځایونو، څراغونو، کرښو اچولو، ترافیکي نښو او نورو جزئیاتو په ګډون به په اساسي توګه جوړ شي. فعلا کارونه پرې روان دي. سب بیس، سب ګریډ او بیسپورس چې تقریبا 2.5 کیلومتره 3 کیلومتره ساحه زموږ قیر ته آماده شوې ده او کار پرې روان دی. 3 ساحو کې زموږ په کانکریټو باندې کارونه روان دي. کابل ښاروالۍ به د ګڼې ګوڼې د کمښت او د ترافیکي زیربناوو د پراختیا په برخه کې د یاد سړک ارزښت ته په کتو ډیر ژر د 10250 مترو په اوږدوالي او د 80 مترو په سور سره د دې سړک د دویمې برخې د جوړولو چارې هم پیل کړي. دغه منطقه دا اوس د خیره دا کاروبار شروع ده. موږ به ډیر خوشحاله یو، ډیر ښه کار به شروع ده او دغه تکلیفونه د مشکلاتونه دا عمومي سړک وو. کابل جلال آباد سړک واره ورځ حادثې پکې کېدلې. داسې ورځ نه وه دلته حادثه نه وه. اوس شکر ده دا سړکونه جوړ شي دغسې په مسرور سړی خپل مشکلات خپل ضرورت به رفع کېږي او د باندې موږ خوشحاله ډېر ښه کار وسو. ښاروالۍ نه موږ ډېر خوشحاله او خدای دې خیر برکت ورکړي. موږ ډېر خوشحاله دي نو خدای دې همدغسې کامیابه لري او خدای دې همت ورکړي چې همدغسې د خیر سره کارونه وکړي او روان یې پکې همداسې. خاطر از این خوش هستیم که بسیار تنگ بود تو سرک، مردم بازار بود، در پیش سرک که بود نه دکان ها زیاد بود، بیروبار زیاد بود، تصادف زیاد میشد. دیگه فعلا که این سرک شروع کردن یا دیگه بسیار خوب است، کلان هم میشه و مردم سهولت میشه او دیگه مردم بسیار خوش هستند. ما خودم فعلا راضی هستیم از ښاروالي. زما ټیک ټاک هم در سره فالو کړئ. مننه.